زمونږ یو بل پودکاسټ ته ستړي مشئ چې د بنسټیزو تاسیساتو په لړ کې نن د برېښنا په بدلونکي ځواک او د انساني ژوندانه پر ټولو اړخونو د هغې پر ژور اغېز غږیږو او دا ګورو چې زمونږ د ژوندانه او کار بڼه او یو له بل سره د وصلېدو او نښلېدو لاره د برېښنا په راتګ څنګه واوښته. این سلسله برنامه ها به اشتراک رئیس جمهور محمد اشرف غنی توسط من داوود جنبش اجرا می شود. دکتر غنی هر کله در توایم خبرون تستری میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. دیر منن لطاسن او لطول اوریدون کنه اما سلامونه او احترامات طول وطنوالو ته هر چی رسیدی. موضوع برېښنا ده خو لږ به شاته لاړ شو وګورو چې سلګونه کلونه کېدل چې برېښنا خلکو پیژندله په یو ډول نه یو ډول ورسره اشنا وو. کله چې برېښنا د انرژۍ په توګه راغله کورونه یې روښانه کړل او په ژوند کې یو بدلون راوست. دنیا عملاً په دوو برخو ویشل شوه. یوه هغه چې برېښنا یې نه درلوده، یوه دا چې برېښنا لري. د دغې نوې دنیا چې برېښنا لري د دې عمده خصوصیت څه دي؟ واقعا دنیا په دوه برخو کې ویشل شوې. یوه برخه لا هم به برېښنا ده او اېدې دپاره چې دا برخه د برېښنا خاوند سي کم له کمه په کال کې 15 میلیارده ته 18 میلیارده ډالره باید ولګېږي چې ټول خلک برته پاتې هېوادو کې د برېښنا چښتن سي. ډېرترینه برخه د برېښنا لومړی له سکرو نه او پس له هغه نه ګاز نه تولیدېږي او دا په چاپېریال باندې بې حد منفي تاثیرات لري. سږ کال ولیده چې 4 ورځې متواتره توګه تودښت د هوا بېساري و او له دې نظر نه له بدې مرغې نه هغه پیشبینیګانې چې کېدې چې د نړۍ هوا به 1.5 درجې سانتیګراد پس له 2010 نه توده سي اوس شوې، اما په اساسي توګه پس له 1800 اتیا نه نړۍ په دوه برخو ویشل شوې. فکر کوم استاد ستاسو اشاره د اډیسن لخوا چې امریکایي پوه د برېښنا پیژندنې یا کشف ته ده چې د 19مې پیړۍ په دغه وروستیو 2 لسیزو 1800 اتیا نه را په دې خوا په دغه وخت کې وشو او څراغونه یې روښانه کړل. که د امان الله خان د وخت هغه لنډه پټلۍ چې لارتل پلنه په تېره یوه خپرونه کې موږ ورته اشاره کړې وه تر دارالامانه پورې غځېده، دا په پام کې ونه نیسو. تقریبا 100 کاله په کار شو چې افغانستان کې بیا د اوسپنې یوه پټلۍ له شمال نه راوږده شي او وغځېږي. خو برېښنا ډېره چټکه همدغسې د برېښنا په چټکۍ افغانستان ته راله. علتونه یې څه وو او څنګه دا کار ممکن شو؟ دلیل دا ده چې د هغه وخت امیران هم عبدالرحمن خان په لومړۍ برخه کې مهر خاصتا ایوب الله خان غوښتل چې ارګ ته برېښنا راوړي او د هغه په څنګ کې 3 میاشتې د کال چې دی به ژمي کې جلال آباد ته هلته برېښنا راوړي، پغمان ته چې د دوبي مرکز و. پیل د دې په اساسي توګه د جبل سراج نه وسوه لومړی، پس له هغه نه پغمان کې هم د یو اندازه برېښنا تولیده سوله او ننګرهار کې. یعنی کار اساسی در زمان امیر حبیب الله خان که از 1901 تا 1919 امیر افغانستان بود در این وقت یعنی صورت گرفت و این کارم اینا به یک انجینیر آمریکایی سپردن. به صورت کل انحصار مسائل تکنیکی افغانستان در اون زمان به دست انگلیس ها بود. در هر بخش اینا می آمدن، هم جاسوسی میکردن هم کارهای را انجام میدادن. چرا امیر حبیب الله خان ساختن برق به امریکایی های اعتماد کرد؟ اسناد کافی که ما بتانیم توضیح بدیم که دلایل از این چی بود وجود نداره. تنها خاطرات انجینیر جوید در شکل مکتوبایی که ای به خانواده خود از جبل سراج نوشته و بعداً به شکل کتاب چاپ شده موجود است، اما ای که به چی شیوه استخدام شد و تا چی اندازه
انگلیسا همکاری کردن یا بعدا خرابکاری کردن به صورت دقیق معلوم نیست، اما چیزی را که به یقین گفتم میتونیم بدون اجازه انگلیسا ای به تنهایی به افغانستان آمده نمیتونست. در پهلوی جوید، در خاطرات جوید موجود است که چند امریکایی دیگه در افغانستان برای خدمت استخدام شده بودن و طرح اول قصر دلکشا را اینا پیش کرده بودن، اما اکثر از اینا پول گرفتن و بعد از او فرار کردن. جوید بالعکس سالها در افغانستان ماند و در جبل سراج زندگی میکرد. دمی بخش انجینیرها و خارجی هایی که به افغانستان آمدن پول گرفتن و گریختن و فرار کردن، سراج الاخبار از یک انگلیس هم نام میبره که گویا او بعد از اینکه به هند رفته یک مقالات علیه امیر حبیب الله خان نوشته و این مقاله سراج الاخبار در پاسخ به او است و یک مقدار را ذکر میکنه که ما فعلا به خاطر ندارم، ولی میگه یک مقدار زیاد بود پول گرفت که باید لین برق بخره، متاسفانه نخرید و فرار کرد رفت، که انگلیس هم همی کارا میکردن. این صورت موجود بوده، اما طرف دیگه شما میجسته که اونا شکایت داشتن که در پرداخت معاشات و تعهدات امیر به قول خود وفا نکرده. اسناد کافی که به صورت واضح تثبیت کنه تحقیقات زیادتر کار داره، ما تحقیقات انجام ندادیم، اما از هر دو طرف شکایت ها موجود بود. و ایره فراموش نکنین که اگه آدم مثل جوید واره وقتی که ماش خودم میگرفت این ماش به سکه برش داده میشد و باید در یک قافله تا پشاور انتقال میکرد، در پشاوری تمام سکه حساب میشد، پول کاغذی وجود نداشت، همچنین حواله صادر نمیشد. یعنی انتقال پول به ذات خودم یک مسئله اساسی بود. با وجود ازی امیرای افغانستان در تمام هند وکلای تجار داشتن که به نمایندگی از اینا خدمات هم انجام میدادن و خریداری ها را انجام میدادن. هر بار که امیر عبدالله خان یا امیر عبدالرحمن خان یک متخصص خارجی را استخدام میکرد، اجازه سفر برای ازی دوباره به ملکش ملک دیگه تعلق به امیر داشت و ای بعض اوقات ماها میگرفت، اما وقتی که میرفتن با بودجه کافی سفر میکردن تا بتانن ضروریات ماشینا و اینا رو بخرن. مشکل دایی بود که انتقال از پشاور تا کابل یا تا جبل سراج یک مشکل اساسی بود و در هیچ یک قصه دلچسب است که خنده‌آور است. امیر عبدالله خان اولین پادشاه افغانستان بود که موترهای لاری را خریداری کرد، اما موترهای لاری را تنها بر انتقال ارم شاهی از کابل به جلال آباد استفاده میکرد، از خاطر که یکی از سرداراش برش گفته بود که اگر دایی لاریا ماشینای تولید برق و اینا انتقال داده شد، لاریا رنگ و ایناش خراب میشه و از خاطر از با وجودی که لاری موجود بود و سرکم به جبل سراج کشیده شده بود، ای باید به فیل انتقال داده میشد. از این جهت کار که باید با ماها صورت میگرفت سالها دوام کشید. فکر کوم دغه عکسونه د امریکا سفارت هغه وخت چې د جوید د راتګ فکر کوم سلم کال پوره شوی و، دوی خبره کړي و، جالب عکسونه دي د انجینر جوید په البته د بند جوړول او د برېښنا راوستل کار خپل ځای لري، خپل ارزښت لري، خو د کتاب هم ډېر ارزښتناک دی. دغه وخت همدغه خاطرې چې تاسو ورته اشاره وکړه چې د کتاب په بڼه راوتلي دي، اوس غږیز هم دی پیدا کیږي. ډیرو داسې مسلو ته اشاره کړې ده او راوړي دي، ثبت کړي دي چې په نورو اثارو کې نشته او دا په خپله یو ارزښت دی. خاصتا بله، د مثال په توګه د استاد خلیلي د کوچنیوالي یو عکس ده چې توره لري، ډېر رسمي لباس، ځکه چې د استاد خلیلي پلار مصطفی الممالک او برېښنا د پروژې مسئولیت هم د هغه په غاړه کې و، او دام وایي چې استاد خلیلي ډېر سختې کنځلې کولې، وایي دا رقم کوچنی ما نه و لیدلی چې دا رقم کنځلې وکړي. نو مختلف ابعاد لري. رشوت نه نیولې چې څوک په دربار کې فاسد ده، او خاصا د امیر تشریفات، ځکه چې یو واره ایبالله خان د مصطفی الممالک مېلمه و او له موټر نه چې تېرېده خټه وه، نو مصطفی الممالک ځان یې واچو چې د په ملا باندې تیر سي، چې د بوټ په خټو نسي. ډېر سخت
د وهلو لاس درلود او د تشریفاتو ډیر سخت شوقي و. او یو بل انجینر هم د تورنټن هغه لیکلي دي چې خپله کلیزه یې نیولې وه، حبیب الله خان خپله کلیزه پارک کې نیولې وه. اول په رسمي لباس کې راغی او پس له څو ساعتو نه بیا د انګریزي د شپې لباس یې واغوسته. نو دا برخې ټول د افغانستان تاریخ دپاره او دا څه رقم ځوند و. او دا تشریحات چې تورنټن ورکړي دي ځکه چې هغه د بوټ جوړولو د فابریکې مسؤل و. مهم په دې دی چې د ارګ روښانول او روښان ساتل په دې میلو کې او لوی مجلسو کې ډېر ګران و. برق چې راغی، برېښنا چې راغله، دا ټول شی ته تغییر ورکړ. او بله پوښتنه دا ده چې ولې جبل سراج انتخاب شو؟ یعنی نغلو او دې ځایونو ته چې ګورې تقریبا فاصله یو شی ده، که لندني او پاچا په همدغه لارو باندې ډېر بلد و. اصلي علت څه و چې د جبل سراج انتخاب؟ هغه وخت که وګورئ تنګغارو لا نه و جوړ سوی. عمده لاره لام لاتبند وه او د لاتبند لاره بې حد د ستونزو لاره وه. هلته موږ ډېر کافي اسناد لرو له جوت نه نیولې تر تورنټن دې پورې چې دا لارې کې څو شپې نیولې، 14 شپې نیولې چې پېښور ته ورسېږي. ځکه یو امیر عبدالله خان ډېر وخت ښار ته دلته ته، نو ځکه د جبل سراج ماڼۍ هم چې جوړه کړله دا و، او بل هغه اوچته ده، بیا اوارې ته راځي. که نغلو نه راځي باید بیرته له مایپر نه اوچت تېر سي او هغه خپله برق باندې انتقال د برق باندې تاثیرات لري. پغمان کې هم که وګورئ یوه دره ټاکل سوې ده چې راسن هلته چې دا ماڼۍ چې ما شرف درلوده چې بیرته یې ژوندي کړم هغوی ته برق رسوي په ډېر لږه فاصله کې. بر علاوه قیمت که شما به او اشاره داشتین که گران بود، قیمت بود که ارگ روشن شود در مراسم کلان، یک مسئله دیگه که محمود طرزی به او اشاره میکنه که و خوش بود از این که برق به کابل میرسه ای بود که کارخانه های کابل که ماشین خانه بود و فابریکه های تولید انواع مختلف اسلحه و غیره بود چوب ضرورت داشت به خاطر از که به حرکت بیایه. و محمود طرزی گفت، نوشته بود که این کارخانه ها سبب شده که درختای اطراف کابل به صورت کل از بین بره و آمدن برق به کابل سبب خواهد شد که این فاجعه که در حال تکوین و جریان است قطع شود. فکر میکنین امی تاثیر واقعا گذاشت آمدن برق به کابل یا خیر؟ مطلق یکی از دلایل عمده که امیر عبدالرحمن خان چندین جیولوژیست استخدام کرد از جهت اصلی بود که میخواست زغال سنگ قابل استفاده که به صورت آسان انتقال داده شود پیدا شود، از جهتی که واقعا جنگلاتی که در اطراف کابل وجود داشت پیش از ایجاد فابریکای نظامی که در باغ علمگنج قبلا راجع به صحبت کردیم احداث شد، ضرورت بسیار زیاد داشت و در اون وقت امکان تولید برق از خود دریای کابل در اطراف از این نبود، از خاطر که دریای کابل مقدار آبش در اون ساحه کم است. بنابراین واقعا این دلیل جدی بود و عبدالرحمن خان، حبیب الله خان و خواستن سردار نصرالله خان برادر حبیب الله خان که مسئول از این فابریکا بود سخت در پی از این بودن که یک راه تولید انرژی دوامدار با وجود بیاید تا این فابریکا فعالیت خود دوام داده بتونن و توسعه داشته باشه. فکر کوم چې امان الله خان د برېښنا په تولید کې دومره مخته نه ولاړ، نورې نښې د کارونو پاتې دي، اما پغمان کې یو څه خوځښتونه لیدل کېږي، اما دا چې یو بشپړه فابریکه د تولید د برق دی وي په هغه وخت کې جوړه نه شوه. په یقیني توګه زه د ځواب نشم ورکولی ځکه چې موږ داخلي اسناد امان الله خان په دورې باندې دا نه ښیي چې برېښنا په باره کې څه اقدامات کړي، مګر د مذاکرات د ترکانو سره باید بیا وڅېړل سي، خاصتا جمال پاشا سره د یو اوښی ورباندې لیکنې کړي دي او موږ په دې باندې وتوانېدو چې دا خپاره کړو. دا چې کوم طرحې وې لکه د ریل پټلۍ غوندې چې د خلکو یېرې سوې وې یا دا چې مطلق نه وو یا په مرحلې د دې کې و چې دا ورباندې فکر وکړي نوره څېړنه غواړي، مګر په اساسي توګه تاسو تبصره په ځای ده چې موږ آثار نه وینو.
او د کلکانی حبیب الله کلکانی تر بغاوت وروسته البته خو لنډه موده و 9 میاشتې بیا نادر خان هم دومره ډیره پاچاهي ونه کړه. فکر کوي یا نادر خان د برېښنا د تولید کار شروع کړ دغه نه وروسته اعلی حضرت ظاهر شاه دا کار وکړ؟ په واقعي توګه که وګورئ نادر خان اساس د یو همغږي له خصوصي سکتور د افغانستان سره کېښود، د افغانستان د خصوصي اقتصاد او دولتي اقتصاد شراکت ایجاد که او دا عبدالمجید خان زابلی سره د قرارداد چې ملي بانک ته اجازه ورکړله او ملي بانک چې وخوځېد، نو اساس د هغه په دوران کې کېښودل سو. حرکت د سردار ماداشم خان د صدارت په دوران کې راغی او بیا لوی خیز د سردار داود خان د صدارت په دوران کې راغی. خب به بخشای مشخصی پروژه ها بعدا میاییم، ولی بیاین یک بار مسائل کلی را مورد بحث قرار بدیم. در همسایگی ما در روسیه بلشویک ها یک سیاست کلی که داشتن این را الکتریفیکاسیا میگفتن به روسی، یعنی برقی سازی تمام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به اصطلاح اونا. تأثیر این سیاست که تمام روسیه برقی شود بر ما چی بود؟ مثبت بود یا مثلا عواقب ناگوار داشته برای ما؟ نه خیر، عواقب ناگوار نداشت. فراموش نکنین که آقای زابلی نماینده تجارتی امیر امان الله خان در مسکو بود و اولین کمک را که اتحاد شوروی به افغانستان انجام داد در زمان شخص لنین بود و پول هزینه در دوران سیاست بود که سیاست نو اقتصادی لنین نامش گذاشته بود که دوباره به سکتور خصوصی اجازه داده بود. طرح ترکیب سیاست سکتور خصوصی و سکتور دولتی را آقای زابلی از شوروی از این وقت و از آلمان قرن 19 و شروع قرن 20 تعقیب کرد. بنابراین از نگاه تأثیر نقشه رای انکشافی در افغانستان تأثیر از این مستقیم بود. دوم، یک قسمت زیاد صادرات افغانستان آقای زابلی به اتحاد شوروی انجام داد، مخصوصا بین سالهای 1932 و جنگ دوم جهانی، چون در این دوران بود که اساس تولید پنبه در افغانستان و بعد از او صنعتی شدن پنبه فابریکای نساجی و اینا را در شمال افغانستان آقای زابلی به اساس از می طرح گذاشت و در بدل از این صادرات ماشینالات و مواد دیگه ضروری مثل قندواره یا بورا یا اینا را از اتحاد شوروی به صورت بارتر با وجود آورد. از این جهت در این وقت مناسبات نزدیک است و اساس گذاشته میشه، اما طرح تأسیسات برقی سرتاسری در شوروی معلوم دار به یک خیزش نامد. این سالها گرفت و کشوری که از این زیادترین نتیجه در قسمت اول در آسیای مرکزی گرفت ازبکستان بود، چون شما باید تان است که هدف استالینی بود که اگر مسکو سقوط کنه پایتخت دوم اتحاد شوروی تاشکند خواهد بود و در او دوران جنگ دوم ازبکستان فعلی واقعا انکشاف صنعتی زیاد کرد که بعد از اینکه جنگ جهانی دوم خاتمه پذیرفت ای دوباره استاده شد. تاجیکستان کنونی و ترکمنستان کنونی و قزاقستان کنونی بدبختانه مورد توجه خاص نبودن و مخصوصا قزاقستان تاثیرات منفی نهایت زیاده از امتحان سلاح هسته‌ای و انفجارهای هسته‌ای و اینا دید که اینا بعد از استقلال نمو خاص کرده. اما میراث عمده که در اینجا مانده ایست که تا وقتی که اتحاد شوروی به انحلال رسید مقدار تولید انرژی قابل ملاحظه به سطح بسیار بالا در قزاقستان، بعد از او ازبکستان، بعد از او ترکمنستان و بعد تاجیکستان و قرقیزستان رسید و پروژه بسیار بزرگی که اینا در نظر داشتن راجع به آمو بود که بندای فعلی راغونه که تاجیکستان تعقیب کرده یک ظرفیت بزرگ است، اما بررسی عمومی دریای آمو که از طرف انجینرهای اتحاد شوروی صورت گرفته بود
10,000 مگاوات ظرفیت تولید در نظر گرفته بوده. اگر این پروژه عملی میشد، یک پروژه مشترک بین افغانستان و جمهوریت‌های آسیایی اتحاد شوروی می. وقتی که شما میخواین به این پیمانه انرژی زیاد برقی را تولید بکنین، به بندهای متعدد و مخصوصا در آسیای میانه ضرورت دارین که باعث ازی خواهد شد که آب را که در دریای آمو حصه ما را بگیره. پس این مسئله دور دادن آب ما به طرف جمهوری های آسیای میانه با برق ارتباط نداره، شاید هم به پنبه و توسعه زراعت که آب زیاد ضرورت داشت به این رابطه داشته باشه. دو مسئله باید به صورت واضح جناب جنبش بازم تفکیک شود. بندها میتونه تنها بند تولید برق باشه یا بندهای باشه که هم برق هم آب مدیریت میکنه. چیزی که بعد از سالهای 1980 از طرف فرانسوی ها کشف شد ایست که امروز بر تولید برق ضرورت به بندهای بسیار بزرگ نداریم. ماشینای ایجاد شده که در بستر دریا گذاشته میشه و خود آب حرکت میته در مابین آب، عوض از اینکه بندهای بسیار بزرگ باشه. مسئله آب شروع میشه از پروژه بسیار بزرگی که اتحاد شوروی سابق در ترکمنستان ایجاد کرد. تا قرون وسطا یک شاخه دریای آمو از ترکمنستان تیر میشد و این دفعتا غیب شد. قرنها این کانال بسیار بزرگ اتحاد شوروی جدا کرد تا حدی که ما معلومات داریم بدون مشوره با دولت افغانستان. و بعد از او مسئله بزرگی دیگه که آمد در سال 1988 شوروی سابق یک مایده تقسیم آب آمو بین جمهوریت‌های آسیایی ترتیب داد و بر افغانستان ذره سهم نداد که خلاف تمام اصول و قوانین است، چون ما حداقل 40% آب آمو ما تولید میکنیم. و بعد از استقلال جمهوریت‌های آسیایی بعد باز مینا یک مایده را انجام دادن و در این به افغانستان سهم ندادن. از نگاه قانون بین‌المللی که ما تحقیقات واضحی در این بخش انجام دادیم، بالا آب از نگاه قانون بین‌المللی حق داره که خود محافظه کنه. و از این جهت بود که طرح خوشتیپه را ما تهیه کردم، نقشه کردم، بعد از تنها بر افتتاحش مانده بود. تمام ابعاد از زیر عملی تا ما بتانیم به یک نتیجه واضح برسیم، چون بدون اقدامات عملی حقوق ما را کس مد نظر نمیگیره. این معلومدار در وقتی بود که افغانستان فاقد یک حکومت قبول شده و متوجه بود، حقوق ما ضایع شده بود. و از این جهت مسئله آب به آمو ضرورت مذاکرات جدی سرتاسری و همه جانبه داره. و نقطه بعدیش شما معلوم دار مد نظر بگیرین که اتحاد شوروی ازبکستان مبدل به تولید یک قلم کرد که او پنبه بود و در تولید پنبه اینا پروژه کلانی که داشتن که زمینای بایره که میخواستن، نه محیط زیست در نظر گرفتن، نه تولید متداوم یا تولید اصولی را. و از این جهت دریای آرال خشک شد. نتیجه کار از این است. اتحاد شوروی سابق بدبختانه در بخش محیط زیست چی در آسیای مرکزی بود و چی در سایبریا فجایعی را انجام داد، چون درک از اینا این بود که محیط از طرف انسان به هر طریق مدیریت شود، محیط از خود جواب دادن نمیتونه. بعد از استقلال ازبکستان تنوع آورد و از این جهت شکل از این تغییر کرده. ضرورت ترکمنستان هم با آب که آب مرغاب است. دولت ایران یک بند دوستی را با ترکمنستان ایجاد کرد، اما یکی از معاونین دریای مرغاب که 2 کیلومتر بعد از این بند با دریای اصلی هریرود یک جای میشه، این را در این بند ناوردن و تمام فشار سر افغانستان آمد. حوزه‌های آبی باید به صورت کل مورد پلانگذاری شود و اگر یک طرف معاونین بند میکنه و بندهای یک طرفه میسازه، از نگاه اصول متوازن باید غرامت بده، چون سیستم از بین میبرد. و در این بخش ضرورت واضح است که هر دریای ما که دریایی است که سرحد مشترک است باید به صورت اساسی بی‌طرفانه تحقیقات شود. حدود واضح است.
و این در قسمت هلمند میبینین که بدون دلیل و منطق انتقادای بیجای صورت میگیره. در صورت خشکسالی افغانستان چطور میتونه آب را فراهم کنه که نداشته باشه، و در صورتی که آب موجود باشه مایده بسیار واضح است که افغانستان حق هر نوع استفاده از آب را که اضافه از حدود است که مایده بر ایران در نظر گرفته بود، خارج از او افغانستان حق ساختن هر نوع بنده داره. اما او طرف گود زیره و اینا را که ببینین، معاونینی که گود تقویه میکردن به صورت اساسی سرشان بندای ساخته شد که امروز از نگاه تکنیکی مورد سوال است. د شلمې پیړۍ نیمایي ته چې راورسېږو د دویمه نیمایي کې افغانستان کټول نه و، لوی ښارونو یې کافي برق درلود او کټول ښارونه هم نه و. کابل دومره برق درلود چې ورځ او شپه کې مثلا زه چې محصل وم د داود خان په وخت کې مونږ پرچاویان زما نه یادېږي چې هغه وخت کې د وی که څه هم کلیوالو خلکو وګړو تر اخره پورې برېښنا ونه لیده، ویې نه پېژندله. ولې په دغه وخت کې ټول پام په ښارونو ټول پاتې شو؟ کلي عملاً د پامه وغورځول شول. لومړی باید په نظر کې ونیسو چې د شلمې پیړۍ په لومړی نیمایي کې عبدالمجید خان زابلی اساسات د برق د برېښنا د تولید په شمال د افغانستان کې، په جنوب د افغانستان کې، په هلمند کې، قندهار کې او کابل کې کېښودل، او دوم مرحله کې بیا دا د دولت لخوا تر سره ورسېدل. او هلته موږ درې شخصیتونو نه باید نوم واخلو. غلام محمد خان فرهاد چې هم لومړی انتخابي ښاروال د کابل و، مګر اصلي تخصص برق برېښنا کې و، او بیا د لوی برېښنا د شرکت مشر سو. انجینر حمید او انجینر جمعه محمد محمدی چې د داود خان د جمهوری په دوران کې د اوبو برېښنا وزیر و. دا درې شخصیتونه او نور شخصیتونه چې دوی سره وو، او تخنیکی برخه او تخنیکی ظرفیت او پوهه افغانستان کې په منځ راغله چې اساس هغه ځوانانو چې امان الله خان آلمان ته لیږلي وو او ځینې امریکې ته، او دوی بیرته راغلل او په انجینري کې ستر کارونه وکړل. دومه برخه کې همدا وه، خاصتا چې کابل کې دا سلسله د بندونه سروبي، نغلو، مایپر او پس له هغه نه درونټه دا ټول هم پلان شول او هم عملي شول. کابل کې دومره برق و چې هغه خلکو ته چې په مزو تړلي وو برق ورکړي 24 ساعته، پرچاویګانې نه وي. اما کلیو ته او اکثریت د نوي ښارګوټو ته چې په ودې کې وو برېښنا نه رسېده. دلیل مالی و. د هر نوي سټیشن جوړول ګران و. نو له هغه نظر نه په حدود د 200 میګاواته له هغه نه چې مصرف کېدل ډېرتر تولیدېدل. اما دلیل چې د کلي و د ښار توپیر راغی دا و چې یوازې تولید ته باید ونه ګورئ، توزیع ته باید وګورئ، او توزیع بې له شبکې نه او توزیعات سلسلې په غیر نه دا نه کېږي، او دا ګران دي. او بل خوا نه حفظ و مراقبت و. وقتی که برق آمد همزمان بخشای از صنایع هم در افغانستان آهسته آهسته رشد کرد. کدام بخشی از صنایع مستقیما بالاثر تعمیم انرژی برق رشد کافی داشته و عام شده در افغانستان؟ از نگاه بخش صنعتی نساجی بود. اگر طرح آقای زابلی و بعد از او طرح ملک خان ادریمزی که وزیر مالیه شد و اساس طرح دولتی اقتصاد دولتی را پیش می برد تا که اتهام کودتا سرش گذاشته شد و به بندیخانه رفت بر سالهای زیاد، فشار سر نساجی بود تا از واردات برایم و به طرف تولید بریم. قسمت دومش فابریکه قند بود. تولید بوره بود که یک فابریکه را که از لبلبوس در شمال افغانستان میبینین و فابریکه دوم که از نیشکر بود در جلال آباد بود. بخش سوم سر تولید میوه‌جات بود که در قندهار خاصتا شرکت پشتون که یکی از شرکت‌هایی بود که موازی به بانک ملی ساخته شده بود و موسی خان یکی از تاجرای بسیار بزرگ قندهار در رأس از این قرار داشت.
و اتفاقا نور محمد ترکی بعدا شهرت کشید و رئیس حزب خلق و مسئول کودتا شد. این نماینده شرکت پشتون بود در بمبئی. ابعاد دیگه از این که شروع شد اما به نتیجه نرسید. فابریکه چاینک سازی شاکر بود و نظریات دیگه آقای زابولی به تفصیل داشت که در نسخه خطی از این که ما خواندیم وجود داره، اما قسمت عمده صنعتی شدن تعقیب نشد و پشمینه سازی قندارم اگر ببینین یکی از فابریکای بزرگی بود که در این بخش ایجاد شد و مخصوصا نساجی هلمند. نقاط دیگه که روی کار بود پروژه بسیار بزرگ مسلح خیرات بود. تکمیل از این پروژه موجب از این می شد که افغانستان یک صادر کننده عمده گوشت گوسفند به عربستان سعودی و خلیج شود که متاسفانه او پروژه به نتیجه نرسید. ابعاد دیگه که روی کار بود تا یک اندازه پیش رفت فابریکای سمنت بود. سمنت غوری، سمنت جبل سراج هم از این نتیجه از این بخش هستند. اما معلوم داره اینا به تکنولوژی خاص از او وقت بودن، نوع تولید از این تغییر کرده. در قسمت خود تولید برق اگه بیاییم 3 نوع اساسات که انرژی از چی به وجود آمد: آب، بعد از او مسئله دیزل و پترول و خاصتا مسئله گاز باید نظر بگیریم. یکی از مهمترین اقدامات که در دوران صدارت داود خان انجام گرفت با توسعه کرد فابریکه کود و برق مزار شریف بود. 200 مگاوات زیادتر این تولید برق داشت و در قسمت کود کیمیاوی یک تغییر بنیادی را ایجاد کرد و یکی از فابریکایی که بخش سکتور خصوصی که به نتیجه رسیده و در تولید برق و توزیع برق شمال تأثیر زیاد داشته گاز است که فعلا در مزار شریف فعال است. ډیره مننه استاد. دغه فابریکو نمونه زما هم ډیرې خاطرې را په زړه کړې او ځوانانو ته مخصوصا ډیرې جالبې وي چې هیواد په دغه پړاو کې په ځینو اقلامو کې تقریبا په کور پوره و خارج ته صادرولې. مثلا زما په یاد دي چې زموږ په سیمه کې خپل نساجي خپل ټوکران د کالیو دپاره د کور د نورو اړتیاو دپاره هم د خپل ټوکران استفاده کېدل او ډیر خلکو خوښول. دغه ډول بوره او سمنت تقریبا په کور دننه تولیدل او خلکو استفاده ترې کوله. او بالکل. او که په یاد می دولتي کوآپراتیفونه که به دا اقلام دولت مامورین ته او اردو و پولیس ته ورکول کېدل او د هغه دپاره د ټولو د استفادې وړ وو. موږ دا خبرونه په دوه برخو ویشو چې هغه بندونه دې باندې به جلا وغږیږو. نو را به شو یوازې د برېښنا د استفادې پړاوونو ته شلمه پیړۍ باندې وغږیدو. 20مه پیړۍ د شلمې په خلاف باندې ډیره تورتم شروع شو ځکه افغانستان په ډیر بد حالت کې و. شلمه پیړۍ د جبل سراج د برېښنا په ځلېدو سره وځلېده، کابل یې وځلاوه، اما 20مه تورتم وه او هغه ولولې نه درلودې. د نهیلیو یوه څپه په هیواد باندې خوره وه. بیا وروسته نړیوالې ټولنې مداخله وکړله او بدلونونه راله او ځینې پروژې راپیل شوې، را شروع شوې د برېښنا. په خپله ونډه راته که وغږېږئ په دغه پړاو کې ستاسې ونډه د برېښنا په ډیرولو، تولید او راوستلو کې څه وه؟ اما برخه دوه دورو باندې ویشل کېږي چې لومړی د مالیې د وزارت مسؤلیت په دوران کې و چې هغه وخت کې په 2004 کې ما یوه طرحه نړۍ ته وړاندې کړله چې برلین کې یو کنفرانس وسو چې 8.2 میلیارد ډالرو ژمنه موږ په واضح توګه واخیستله. ما نظر دا و چې 10 کالو کې موږ ته باید 20 میلیارد ډالر د نړۍ لخوا مرسته وسي چې موږ په خپلو پښو ودرېږو. او دا ډېر په ربړ وسو ځکه چې آلمانان چې میلمه پال وو غوښتل چې 1 میلیارد ډالر ژمنه وسي او ویلې چې ډېر در مګر موږ په نتیجې ورسېدو او ډېر دقیق دې برخې کې واضح په برېښنا باندې او په ټوله زیربنا باندې پلانونه برابر سوي وو او ترتیبات نظر کې نیول سوي وو. ځکه له ښې مرغې نه ما نړیوالې بانک کې په برېښنا برخې کې او بندونو کې د زیربنا برخې کې لومړي 15 کالو کې چې آسیا باندې مصروف ما هم شرقي آسیا او هم جنوبي آسیا کې ما تجربه او یو لید پیدا کړی وو.
نو هغه لومړی برخه وه چې طرحه وړاندې سوه او امکانات ترلاسه سو. پس له دې نه چې ما ونه منل چې کابینې کې اوسم، نو د هغه مسؤلیت نورو ته لاړ او له بدې مرغه نه تقسیم سو. یو لاس چې قوي لاس سو چې د مالیې وزارت امور په لاس کې نیولي وو او خارجیان ټول مجبور کړي وو چې هر 2 اونۍ کې باید د افغانستان دولت ته راپور ورکړي او تعقیب له نظر نه موږ ویشلي وو په 14 برخو کې او هر برخې کې حدودو دا اصول یو خواته پرېښودل سو او پس له هغه نه ستونزه د انسجام راغله چې په دوامداره توګه وه. نو دا اول برخه وه. هغه برخې کې ما غوښتل چې کابل سیند باندې په واضح توګه که نړۍ مرسته نه کوي خپله اساسات کېدو او په خپلو پیسو چې ځینې امکانات مخکې بوسو چې هغه ونه سو. دوم واره د ولسمشري دوران وه. په دې برخه کې لومړی خبره دا ده او دا اوس د امریکای اسناد نه خواستن د نظارت مؤسسه سیګار نومیږي په واضح توګه سوي او د دوی د گزارش نوم ده څنګه په قوت باندې او په ټول قدرت باندې یو غلط شی انجام کړي. د زیربنا برخې کې د امریکا مرسته مطلق ناکامه وه، ځکه برېښنا کې لوی طرحې مطرح سولې پلان باندې چې شمال و جنوب شرق و غرب څنګه سره وتړل سي، اما اساسات تعقیب نه سول ځکه دوی پیسې قراردادیانو ته ورکړلې او قراردادیانو 80% د پیسې د قراردادیانو په جیبو کې لاړل، یعنې 60% مصرف سوي او له بلې خوا فساد به حد ډېر. نو زه چې ولسمشر شوم افغانستان په 9 د برېښنا په جزیرو ویشل سوی و. که یو ملي شبکه ونه لرئ د برېښنا په برخه کې زښته ډېره سخته ده چې ولس ته قناعت ورکړي چې ټول ورته په یو سترګې کتل کېږي. آخره پورې موږ په دې بریالي سوي وو چې دا 2 جزیرو ته کته کړو او یوازې پکتیکا پاتې وو چې شبکې باندې وتړل سي. که په یاده مې بادغیس ته، خوست ته، دا ټول ځایو ته ما وکړی شو چې د برېښنا مزي ورسو. نو دا یو برخه ده چې شبکه د برق په اساسي توګه څنګه ترتیب سي. دوامه د سلما د بند تکمیلولو د 40 کاله پاتې وه او د هرات د خلکو لویه غوښتنه او د افغانستان د خلکو غوښتنه دا وه چې دا بند باید وګوري. مشکلات به حد ډېر وو، اما دام که تاسې په یاد دي وقتی سلما بند پرانیستل سو او د هندوستان محترم صدر اعظم راغی هرات کې پرانیستل دپاره ټول افغانستان کې جشن. ستونزه دلته بیا دا وه چې ټول بندونه چې خلکو ویلې چې ورته پلانونه موجود دي او دې ته چمتو دي چې مخکې لاړ سو، له بدې مرغې نه قطعا اساس نه درلود. د مثال په توګه هر ځای ویلي وو چې 50 متره باید دیوال وچ، هر دیوال 1 متر بعضې اوقات زرها نفره بې ځای کوي او ترتیبات نه ونیول سوي. د مثال په توګه د دهلې بند ته چې پیسې په دوامدارې توګه موجود وي د ټولنیز مشکلات نظر نه چې خلک بې ځای کېدل په شاولي کوټو دې کې دا ترسره نه سو. پس له هغه نه ګورئ چې نیمروز کې د کمال خان بند تکمیل سو. دا د ټول بندو نقشې موږ له سره وکتلې او په دې باندې چمتو سوي وو چې 26 اساسي بندونه او پس له هغه نه په حدود د 40 نور بندونه چې واړه وو منځني برخې کې وو دا تکمیل کړو. او بله برخه هم دا وه چې د ټولو سیندونو امکانات هم ته سر نه ولیدل. لویترین اقدام په آخرو میاشتو کې وو چې استرالیایي میلیاردر سره چې ډاکټر فارست نومیږي موږ هغه سره نتیجې ته ورسېدو چې د افغانستان د اوبو ظرفیت د برېښنا دپاره چې په حدود 21,000 میګاوات وو د شنې برېښنا او شین صنعت دپاره په واضح مذاکراتو کې وو او آخري مراحلو کې وو چې دلته به 2 میلیارده ډالر په دې باندې پانګه اچول کېده او امکانات برابر کېدل. بله برخه د اقدامات موږ دا وو چې وارداتي برق ته څنګه انسجام ورکړو، یعنې تولید یو اساس و او تولید برخې کې اوبو باندې په واضح توګه ترکیز درلود
دومه برخه دا وه چې وارداتي برېښنا او دې کې ترکمنستان سره، ازبکستان سره، تاجکستان سره واضح مذاکرات هم تغییر وکړ او هغه لویه پروژه چې د برق د انتقال و له مرکزي اسیا نه پاکستان ته دې باندې برته نظر واچو او اوله برخه چې په افغانستان باندې وه کار لاندې وه. دا ما پرانیستله په نغلو کې او ټول ابعاد برابر دي مګر معلوم دار برته مشروعیت او همغږي غواړي. او له بلې خوا نه د ټاپي لویه پروژه وه چې 2021 کال کې به افغانستان نه پیلېدله او 2022 کې به هرات ته رسېدله. دا کم له کمه 500,000 میګاواټه برق په یوازې د هرات په سټیشن کې و چې هلمند ته رسېدو، بیا هم سټیشن و قندار ته او له هغه نه به پس پاکستان ته او پس له هغه نه هندوستان ته تله. او بله برخه یې دا وه چې موږ خپل ګاز ته مخکې مې تاسو ته وویلې چې خصوصي سکتور دوه لوی پروژې په شمال د افغانستان کې پانګه اچولې دپاره برابر کړې چې یوې نتیجې ته رسېدلې ده او اوس له 100 میګاواټو برق نه ډېرتر برق ولس ته تولیدوي، ځکه هر څومره چې شمال کې موږ خپل تولید ته راسو په همغه اندازه وارداتي برق به کابل یعنی مرکزي برخه ته او شرقي و جنوبي ولایت ته ورسیږي. بله برخه دا وه چې تحقیقات هم په اساسي توګه پیل کړل چې پکتیکا کې ګاز سته که نه. له ښې مرغې نه یوه زلزله چې وسوله دا یې ثابته کړه چې پکتیکا کې ګاز ده. د پکتیکا ګاز اهمیت بې حد ډېر ده، ځکه چې له قنداره نیولې تر کابلو انشاءالله تعالی په اندازه باندې لویه پکتیا او لوی ننګرهار ته به د زمینه د برېښنا د تولید پیدا کړي. کنر سیند باندې کم له کمه 2 بندونه نظر کې دي چې باید ابعاد تکمیل سي او هلته تر حدود 3000 میګاوات ده. کابل سیند باندې ما طرحه دا وه چې او تر 10 بنده پورې د په یو شبکه د بندونه باید پلان او آماده کو. دلته یوه خبره ډېره لازمي ده جناب جنبش صاحب چې وخت د اوبو په تولید باندې غږیږي، لویترین ستونزه په توربینو کې ده، ځکه توربین په فرمایش نسئ جوړوی او که شبکه ونیسئ د دې امکان برابروي چې قیمت یو واري تاسې درخواست وکړئ او قرارداد وکړئ یو فابریکې سره او دې برخې کې جنرال الکتریک د امریکې سره هم غوښتل وغږیږو چې دوامدار ماشینونه یا آلمان سره چې په یو واري باندې او که هغه رقم لاړ سي قیمت د ماشین د توربینو په نیم رسیږي. بله برخه د لمر برېښنا ده او د باد برېښنا ده او دې دپاره ما صدر اعظم مرکل نه درخواست وکړ چې زیمنس استخدام کې د آلمان د دولت لخوا چې موږ د برېښنا شرکت او د انرژي وزارت سره او ایرانیان سره په ګډه کار وکړو چې تولید د برق راسي. لمریز برېښنا کې له ښې مرغې نه تخمین په حدود 20,000 میګاواټو کې ده او ترکیز له نظر نه په ولایتو کې او یا زونو په حیث باندې داسې ویشل سوی چې رسېږي. بدخشان کې یو پروژه وه چې 15 میګاواټو چې زښت ډېر وخت یې نیولو چې تکمیلي خواته او حتی نورستان کې د 0.5 میګاواټو برق برابر سو او د هغه په څنګ کې سلهاو وړې پروژې وې چې د کلي د پراختیا د وزارت په چوکاټ کې سولې چې ولس خپله د لمریز برېښنا او له اوبو نه کوچني بندونه او دا جوړول چې برېښنا ته ورسېږي. نو یو حرکت و چې باید بیا له سره تازه سي او د انجینري معاصرو اقداماتو باندې او د چاپیریال په نظر نیولو کې. خلاص د کلام دا ده چې افغانستان د دې ظرفیت لري چې منطقې د انرژي په بازار کې یو ستر رول ولري، یو لوبغاړی، نه دا چې یو وارداتي مملکت او د واردات نظر نه اما طرحه دا وه چې موږ باید یو ترانزیتي هېواد د انرژي او خاصتا د برېښنا د انتقال باندې بدل سو، ځکه چې پاکستان ډېر سخت ضرورت لري او له داخلي نظر نه لوی بندونه د برق ډېره وده نه ده کړې، ځکه برق د اساسي قانون د پاکستان په اساس باندې
د ولایتونو مسؤلیت ده او ډیره برخه د انرژي خیبر پښتونخوا کې پرته ده. همدغه رقم ډیره برخه د ګاز چې بلوچستان کې پروت ده. په دې اساس باندې زه د انرژي یو لوی مارکیټ ګورم چې هغه کې هم د ترانزیتي هیواد پایس باندې او هم د تولید کوونکي هیواد باندې موږ خپل رول ادا کوی شو. اما له ټولو نه مهمتر دا ده چې برته صنعتي کېدو خواته او خاصتا شین صنعت باندې ګرځو، ځکه چې دا لوی اپارتمنټونه او دا چې جوړ شوي دي، تاسې ولې د کابل هوا یې داسې تیاره کړې وه چې په 6 بجو کې خلکو یو شی نه لیده او دلیل یې دا و پوهېږې څه کول؟ د موټر ټایرونه یې استعمالول د تسخین دپاره. اما موږ کې هم همدغه کار روان و. د 2040 ستر هدف دپاره دا کیدای شي چې افغانستان واقعا په خپلو پښو درېږي او دا ضرورت د دې لري چې هم نړیوال خصوصي سکتور سره، هم منطقې سره او هم بین المللي او منطقي بنسټو سره واضح د راشه درشه امکاناتو لري او دا باورمندي منځته راوړي چې لوی پروژې تر سره رسولی شي. هر لوی بند کم له کمه 7 کاله غواړي، نو دلته چې تداوم نه وي او هر څوک چې ځي یوازې په دې چورت کې چې 6 میاشتې فکر وکړي، دې په جای چې 18 کاله فکر وکړي. ضرورت د دې ده چې یو ملک لکه مالیزیا غوندې چې په دوامداره توګه په زیربنا باندې یا چین غوندې اخته دي او تداوم لري په دې کې، بې له تداوم نه او بې له دې نه چې بشري پانګې باندې پانګه واچول شي او بشري پانګه په دې حد ورسېږي نه چې یوازې یو شی تولیدوي، بلکې په ارزانترین قیمت باندې او په بهترین کیفیت باندې باید تولید کړي. دا هدف دی. ځینې دې اړخونو باندې بله خپرونه کې په تفصیل سره غږیږو. پوښتنې لرم. در دوران 20 سال جمهوریت البته در آغاز ضرورت بود، چون شبکه ها هم از بین رفته بود که انرژی برق از کشورهای همسایه وارد شود، ولی در اواخر مردم میپرسیدن که مصرفی که بر واردات انرژی صورت میگیره میتونست بر تولید داخلی صورت بگیره و افغانستان برای مدت طولانی تر خودکفا شود. چرا این کار صورت نگرفت؟ آخر افغانستان همچنان انرژی وارد میکرد از کشورهای همسایه. 2 نقطه قابل ذکر است. نکته اولی است که تقاضا بر انرژی به اندازه زیاد بود که امکان از این نبود که با تولید داخلی فراهم شد. نکته دوم قبلا براتون ذکر کردم، تولید انرژی کم از کم هر پروژه بزرگش تا حدود 5 تا 7 سال میگیره. مردم از ما معجزه میخواستن و در عین حال موانع اساسی را، خاصتا نقش منفی پارلمان، نقش جنگ سالارا را و نقش فساد را که میراث گرفته بودیم در نظر نمیگیره. در ممالک دیگه اگر پروژه بزرگ انتقال 500 ولته از یک ولایت از یک قریه تیر شد، مردم احتجاج میکنند که اینا صحت ما را در خطر مندازه. و در افغانستان به نام جنبش روشنایی رفتن به طرف یک جنبش تاریکی. ماجراجویی که در این بخش وجود داشت باید در نظر بگیرین که از یک طرف در شرایط سخت جنگ و حملات دوامدار سر زیر بنا، وقتی که من رئیس جمهور شدم 3 ماه زیادتر در خزانه بر ماش امکانات وجود نداشت و وقتی که وابسته باشین به کشورهای بیرونی، پس باید ابعاد از زیر مد نظر بگیرین که تاثیرات از این چیز و قناعت دادن، پول پیدا کردن و باز وقتی که شرکت ملی را ایجاد کردیم و سرعت حرکت وجودان، زیادترین مخالفت از کجا شده؟ از اعضای پارلمان و مطلق رای زیر ده بودجه گرفتن. مردم ما حق بجا دارن، اما قسمی که براتون بیشتر گفتم، ما تانستیم قیمت برق وارداتی رو به صورت اساسی پایین بیاریم در مذاکرات خود. اما اگه میخواستیم صنعت انکشاف بدیم، کدام بخش صنعت ماست که ضرورت به برق قابل اطمینان نداشت؟ نکته دیگری است، اگر افغانستان به یک کشور ترانزیتی برق از آسیای مرکزی با آسیای جنوبی مبدل شود، حداقل 80 تا 90% مصرف را که برای واردات میده تنها از پول که از جهت ترانزیت میگیره تهیه کرده میتونه و از این جهت
روز به روز در یک موقعیت قرار میگیره که این قیمت پایین بره. قراردادایی که صورت گرفته متاسفانه با قیمت بسیار بلند صورت گرفته، متانستی میره پایین بره. و وقتی که یک میراث قبلی را داشته باشین و اون میراث مشکل باشه و نوع جزیره باشه و یک بند تکمیل شده نباشه و تمام طرح‌ها سر هوا باشه و قراردادها به شرکت‌های ممالک همجوار به صورت ادا شده که قطعا ما بین شفافیت وجود نداره، پاک کردن از این به مراتب مشکل تر است تا ای که از ساحه ثبت شروع میکنید و از ابتدا شروع میکنید. ما مخکې ویل چې برېښنا کې هم ډېرې خبرې دي، خپرونه به بله هم پرې ولرو. اوس که د برېښنا د راتګ دغه څه باندې سلو کلو ته وګورو، تاسې ځینو شخصیتونو ته، ځینو دورو ته، ځینو چارواکو ته اشارې وکړې چې کارونه یې کړي وو. که داسې عمومي ورته وګورو، کم درسونه له دغه څه باندې سل کلن برېښنایي پړاو نه اخیستلی شو؟ په مثبته برخه کې کم شیان مثلا داسې وو چې که هغه نه وای شوي، افغانستان به اوس بل ډول وای، چې هغه یو درس شي د راتلونکو نسلونو ته؟ لومړی خبره دا ده چې وقتی چې خصوصي سکتور وایو په افغانستان کې، اوسنی افغانستان کې د جمهوریت په دوران په افغانستان کې په هغه رقم خصوصي سکتور موجود نه و، دا تاجران و. هغه برخه چې صنعتي پانګه اچولې ده یا په کرهنې کې پانګه اچوله، دا پانګوال باید ورته وایو. زابلي صاحب یو ملي پانګوال و، ایده طرحې په اقتصاد باندې استوار وې او که دا تعقیب سوی وای، افغانستان به لکه جنوبي کوریا غوندې و. 10 کاله مخکې له دې نه چې جنوبي کوریا یا پاکستان د ایوب خان په دوران کې دا طرح عملي کې، زابلي صاحب او نادرخان دې نتیجې ته رسېدلي. خصوصي سکتور او دولت که په یو خط کې نه وي، وده ډېره سخته ده. دا یې لومړی خبره. دوم، باندنی مرستې چې راځي، که دولت کې ظرفیت د مدیریت د دې نه وي، دا نتیجه نه ورکوي. د مثال په توګه ایمو ګاز تولید سو، شمال د افغانستان کې به تاسو په خپلو سترګو لیدلي صادرات کېدل. موږ په تاجکستان، اوسني تاجکستان ته ګاز ورکوو، اما کلی د روسانو په لاس کې و. او پس له هغه نه چې امریکایان راغلل په خپلو مرستو سره، دا مرستې مطلق شفافې نه وې، رڼې نه وې، 80% پر ته امریکې ته تلي. نو دغلته ضرورت د دې ده چې باید ظرفیت ولري. دریم، زیربنا پروژې په پروژه نه کېږي. زیربنا که برېښنا یي، که سړکونه یي، که د ریل پټلۍ یي، پروګرامونه غواړي په منظمه توګه. بله برخه یې دا ده چې باید تخنیکي له نظر نه وګورئ چې د خلکو تقاضا او امکانات باید یو مدیریت ته راسي. حالت دې ته رسېدلی چې هر ولایت د افغانستان څخه تللی درته یې وړاندیز کوو چې 40 میلیارده ډالر په دې ولایت باندې مصرف کړي. لیاست خدای له کومه کېږي؟ بله برخه یې چې له ټول نه اساسي ده، دا ده عواید د دولت باید تولید له خوا نه راسي. که خپل عواید ولرئ، په همغه اندازه باندې استقلال د عمل لري. بله برخه د دې ده چې بې له منطقوي همغږي نه افغانستان له انزوا نه نسي وتلی. هغه دوره چې یوازې په یو ملک کې وده راوستل، دا امکان نه لري. بله برخه یې دا ده چې د افغانستان معادن باید د 21مې پېړۍ په چوکاټ کې مدیریت سي، او دا ټول امکانات سته، خاصا لنډ مهال، منځ مهال او اوږد مهال باید سره وتړل سي چې هم خلکو ته وضاحت راسي او هم معیارونه واضح. یو ورځ کې خو ټول کارونه نسي کولی. ترتیب د دې څه ده؟ او دلته باید عامه پوهه هم واضح چې څومره موده نیسي چې د یو طرح نه عمل ته لاړ سي. دا برخې کې لومړی یو مفکوره ده، بیا دا تحقیقات دي، بیا دا بدل کېږي په یو عمومي مهندسي طرح غوندې، بیا په تفصیلي انجینري طرح باندې، بیا په عمل باندې، او دا ټول مدیریت غواړي. او آخري برخه په دې کې ده، دا بې د دولتي شرکتو او د واړه او منځني خصوصي شرکتونه بل نسي کوي.
دا تراسي وې دا ټول خصوصي سکتور ته وسپاره وملیدل څه وسو کوم چارواکو څو شرکتونه نه درلود په پټه یا په ښکار او غړي د پارلمان او نور یا د ولایتي شوراګانو موږ بدبختی دا ده چې هغه اوقاتو کې چې مطلق امنیت او نظم درلوده اقتصادي امکانات هم نه درلودل یا د ځانځاني اقداماتو او خصوصي سلیقو له لاسه نه زابلي صاحب چې افغانستان نه وایسته قیمت تر اوسه ورکو داود خان هم چې لنک تر اوسه قیمت ورکو دغلته ضرورت د تداوم دی او نظام ده چې یو نظام په اساسي توګه راسي چې ولسي مشروعیت هم ولري اما په عین حال کې مشروعیت دا نه ده چې یواري راسي خلک ولس باید پکې شامل سي او ولس سره ګډون پکار ده زه سخت د پلوی یم چې په انکشاف برخې کې کال کې یو واري یو لوی جرګه ونیول سي چې د امکاناتو له نظر نه ټول ولس په واضح او روښانه توګه وګوري چې موږ امکانات څه دي ولې کار کوو ښه خبره دا ده چې د افغانستان برته پاتې ولایتونه ډېر بډای دي ځکه چې معادنو دا پکې دي او د اوبو دا امکانات نو ملي وحدت ته واقعا افغانستان جوړ شوی اما ملي وحدت باید په نظر کې ډېر ټینګ ونیسي چې موږ ورنه درست تجربې راوړو ډیره مننه ډاکټر محمد اشرف غنی چې د برېښنا د راتګ په عمومیاتو را سره د خبرونه کې وغږېدی د همدې برخې بل مهم اړخ د برېښنا تولید دی انتقال دی او بیا یې ویشل دي چې تاسو ول یو ملي شبکه په افغانستان کې له بده مرغه تر پایه جوړه نشوه که څه هم د 9 جزیرو نه دوه ته تاسو ول چې راټیټه شوه ان شاء الله بله ګڼه کې به همدغه اړخونه سره وڅېړو تر هغو تاسې او اوریدونکي په لوی خدای سپارم تر بیا ډېره مننه د تاسو نه او ټولو اوریدونکو نه او وطنوالو نه متعهده سلامت او احترامات ومنئ زنده باد افغانستان یا شسن افغانستان تل دی افغانستان